د کوچني اختر په رارسېدو سره په مزار شریف ښار کې ګڼه ګوڼه خورا زیاته شوې ده. خلک د اختر سودا اخیستو په موخه ښار ته راوتي دي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي وایي د تیرو څو لسیزو په پرتله سږ کال د پوره ډاډ او هوساینې په احساس شپه ورځ د خپلو کارونو د حل لپاره ښار ته راځي. که موږ تاسو لږ ماضي زمانې ته لاړ سو او دا اوس چې موږ تاسو په کومې زمانې کې قرار لرو دغه دواړې زمانې سره له پرتله کړو، موږ تاسو ته خپله معلومات کیږي چې مخکې حال څنګه و اوسنی حال څنګه دی. یعنی شخصا زه د دې ښار د اوسیدونکي په حیث باندې مخکې به زه په ډاډه زړه دې ښار ته راوتلی نه سو. اوس دومره امنیت دی چې زه د شپې 12 بجې راوځم، د شپې 1 بجه راوځم، کله د ملګرو څنګه زم د شپې راوځم، کله یو بل کار پسې راځم، کله یو سودا پسې راځم، کله مریض را پیش سی. شکر بسن دکان‌های ما 24 ساعته، نانبایی‌های ما 24 ساعته، سوپرمارکت‌های ما 24 ساعته، دواخانه‌های ما 24 ساعته. ما خودم به شمول چوکیدار عمومی دشت شور هستم. فضل خدا نیروهای امنیتی از حوزه 8 از حوزه 9 عمومی گزمه شکر بسن میاین، بسنده گزمه‌شان ادامه داره، از ما پرسان میکنن. شکر منطقه امنیت است، هیچ کدام گپی نیست. فضل خدا بسنده آرامی. له بلې خوا امنیتي ځواکونه په داسې حال کې چې د خلکو د هوساینې په موخه خپل دنده ترسره کوي وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د هیوادوالو ژوند له خطر سره مخ کړي. انشاءالله څلور ساعته ګزمې او چک پاین روان دي، ولس دا ډاډ ورکوي چې هیڅ نوی مشکل نشته. ښه آمدګي مو نیولې شپه او ورځ د دې خلکو په خدمت کې یو. که د خلکو چیرته داسې یو مشکوک حالات لیدل د موږ انشاءالله لمبرونه مو تیت کړي دي په ټولو ساحه کې، چوکیداران کلانتران موږ سره د رابطه کې انشاءالله موږ به ډېر زر لاس په کار سو چې دا خلک انشاءالله په آرامه کې خپل ژوند په ښه توګه سره تیر کړي. په ورته وخت کې هغه سیلانیانو لپاره چې د لرې پرتو سیمو نورو ولایتونو ان د بهر هیوادونو څخه غواړي بلخ ولایت ته سفر وکړي، د دغه ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین ډاډ ورکوي ترڅو له هیڅ امنیتي ستونزې جوړېدو پرته راشي خپل سیاحت ترسره کړي. نو موږ ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله په بلخ ولایت کې امنیه قمندانۍ او ټوله نظامي قطاعات سره د استخباراتو د ریاست د ولایت مقام په همغږۍ سره ښه پوره چمتوالی د روژې د اوله څخه بلکې نیول سوی دی. ټول امنیتي تدابیر نیول سوي دي په بلخ ولایت کې. موږ خپل ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله په بلخ ولایت کې هیڅ نوع جنایي پیښه هم په دې روژې کې نه ده رامنځته سوې ده. نو انشاءالله زموږ مجاهدین هیڅ چاته د اجازه هم نه ورکوي چې کوم جنایت ترسره کړي. نو شپه او ورځ 24 ساعته ګزمې، چک پوینټونه، قطاعات، ټول منصوبین نظامي منصوبین چې دي زموږ امنیتي منصوبین د ښار په مختلفو ساحو کې په مختلفو ولسوالیو کې چې کوم تاریخي ځایونه دي، کوم سیاحتي ځایونه دي، په هماغو ځایو کې چمتوالی نیولی دی. موږ ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی د را روان اختر ښه په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځي. نو کوم سیاحتیان چې د بهر او نورو ولایتو څخه راځي بلخ ولایت ته، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې بلخ ولایت یو د افغانستان د تاریخي ولایتونو څخه دی، د سیاحتي ولایتونو څخه دی. نو هغو ټولو ته موږ دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې ښه په خوښۍ او خوشحالۍ سره دې راسي، خپل سیاحت ته اختر د ښه په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځي. په بلخ ولایت کې د ښادیانو دښته، د قوشتېپې کانال، حیرتان بندر، کلیف بندر، د مولانا جلال الدین بلخي عبادت خونه، بالاحصار او ځینې نورې سیمې هغه ځایونه دي چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو توجه یې جلب کړې ده. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، بلخ ولایت، مزار شریف.